نړیواله ټولنه دې له پاکستان سره د ترسره کړي بشري جنایت حسابي وکړي. سلام، ستړي مشئ، زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. ننګرهار کې د پاکستان د وروستیو هوایي بریدونو په غبرګون کې لاریون وشو. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ مارکو بازار کې زرګونه ولسي خلکو ته د سوله ییزو لاریون په ترڅ کې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستان وروستي هوایي بریدونه وغندل او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې یاد هیواد سره سرغړونې، مداخلې او بشري جنایت له امله حسابي وکړي. کورنیو چارو وزارت له اختر وروسته د یونیفورم د ویش بهیر پیلېږي. په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا راتلو شاوخوا 8 میاشتې وروسته د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیتي ځواکونو یونیفورم بشپړ شوی او له راتلونکي اختر وروسته به وویشل شي. مننه چې له موږ سره وئ. که مې ویډیو خوښ شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.